السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته راجوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. ملګرو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او مهمې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسې په پنچ ډراپ کې کار وکړو. نو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د پنچ ډراپ د کار کولو مکمله طریقه وښیم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو په پنچ ډراپ کې کار وکړو او ډالر پکې وګټو. نو ملګرو، ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه حتما لایک در سره بیر کړئ، او که کوم ملګري زما چینل کې نوي وي او زما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې پیل کوو. ملګرو، اوس به زه راشم دغه وبښئ ملګرو، زه به دغه لینک تاسو ته به ما ویډیو ډسکرپشن کې هم لینک درکړی وي، یا تاسو کولی شئ زما له ټلګرام چینل څخه له همدې لینک ته ورشئ. نو ملګرو، زه ټلګرام را خلاصوم. دا دی ملګرو، دلته ما تاسو ته لینک اچولی، دلته تاسو ته ښکاري د پورته لومړی لینک چې دی همدغه. دلته به ما تاسو ته دغه ډراپ لینک اچولی وي، زه ورباندې کلیک کوم. دا دی ملګرو، ما کلیک ورباندې وکړ. دلته به دوستانو تاسو ته دغه صفحه راشي. دلته به ملګرو تاسو بل څه شي کې کار نه کوئ. دغه لومړی اپشن چې دی دلته تاسو ته لیکلی دی پنچ کوین ایپ، همدې اپشن به ملګرو تاسو کلیک واخلئ. همدلته به تاسو کلیک وکړئ. دغه لږ څه لوډینګ اخلي. دا دی موږ ته ملګرو دغه صفحه راښکاره شي. نو ملګرو، په دې صفحه کې لومړی مهمه خبره دلته دا ده چې دلته به پورته د ځایږئ. ملګرو، دلته خو په الحال ما سره کوم اپشن چې دی ما ان کړی دی. دلته به تاسو ته کانټینټ والېټ لیکلی وي چې تاسو به دلته ټونکیپر والېټ کنیکټ کوئ. دا ملګرو چې ډېر کسان په ټونکیپر والېټ باندې نه پوهېږي، نو راتلونکي ویډیو درته د ټونکیپر والېټ په باره کې جوړوم چې څنګه موږ او تاسو ټونکیپر والېټ جوړولی شو. نو ملګرو، له دې وروسته به تاسو دغه کوم د لاندې کوم اپشن چې دی د لومړی اپشن 4,228 پنچ ملګرو، دا پنچ کوینونه دي او لاندې ورپسې د کوم 4,228 کوینونه چې دي له دې څخه تقریبا 4.23 ډالر جوړیږي. نو دا په الحال له دغې څخه ډالر جوړیږي. نو ملګرو، له دې څخه لاندې بیا بل اپشن چې دی ویډ ټو والېټ. خو ملګرو، دا تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې راتلونکي ویډیو کې درته د ټونکیپر والېټ جوړولو مکمله طریقه ښایم چې څنګه موږ او تاسې ټونکیپر والېټ جوړولی شو، او له هغه وروسته به تاسو دلته هغه کنیکټ کړئ. دلته به هر کله چې کنیکټ اپشن ووهلو بیا تاسو کولی شئ له دې ځایه ویډ هم ترسره کړئ. خو ملګرو، په الحال به دغه تاسو نه ویډه کوئ. او ملګرو، لاندې له دې څخه 4 برخې دي چې دا ډېره ضروري مهمه برخې دي. دغه 4 برخې له دې څخه ملګرو لومړی برخه چې ده دلته تاسو ته ښکاري ډیلي چیک ان. ملګرو، دلته دغه برخه چې ده زه ورباندې کلیک کوم. دوستانو، دلته دغه د 7 ورځو سټریک دی، دلته تاسو ته لیکلي 7 ورځو سټریک. دوستانو، دغه په 7 ورځو کې دغه برخه تکمیلېږي یا بشپړېږي. په دې کې لومړی تاسو ته دلته ښکاري د لومړۍ برخې ورځې برخه ده، دا دوهمه او دا دریمه او دا څلورمه او دا پنځمه او داسې مسلسل اوومه ته رسېږي. نو ملګرو، دا مو چې هر کله تکمیل کړل 24 ساعته وروسته دغه جایزه تاسو ته بونس درکول کېږي، چې لومړۍ ورځ 100 دونې او دوهمه ورځ 200 ورپسې 300 وبښئ 400 او وروستۍ اوومه ورځ چې ده 6400 پنچ تاسو ته درکول کېږي. نو ملګرو، دغه په 24 ساعتونو کې 24 ساعته وروسته دغه ځای ته راځئ او دغه بونس تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دوستانو، له دې څخه به اوس زه بیک شاته راشم. دې کې داسې مهم نور څه نشته، خو یوازې 24 ساعته وروسته دې ځای ته راځئ او دغه بونس ترلاسه کولی شئ. په 7 ورځو کې دغه برخه تکمیلېږي. ملګرو، له دې څخه بیک شاته راځم. دوستانو، د دوهمه برخه چې ده دلته تاسو ته لیکلي دي 12 هارس ماینینګ. دا دوستانو بیا 12 ساعته ماینینګ دی. په دې کې 12 ساعتونو کې چې تاسو ته کوم بونسونه درکول کېږي هغه هم تاسو ته دلته درکوي. نو ملګرو، دلته اوس تاسو پوهېږئ چې دغه برخه چې ده دلته د کوم 12 ساعته کې ما خو مخکې ماینینګ پوره کړی تقریبا 7 ساعته وړاندې، او 15 ساعته به نور هم ورته انتظار وکړم تر څو دغه برخه هم تکمیل کړم یا پوره کړم. د 12 ساعته وروسته دوستانو دغه برخه چې ده د 12 ساعته وروسته ماینینګ درکوي. او دوستانو، دغه برخه چې ده تقریبا یا 500 او 300 په منځ کې چې تاسو ته کوم کوینونه دي د دغه په منځ کې به یې تاسو ته درکوي. او هر کله چې دوستانو دغه تاسو ترلاسه کوئ دلته
چې شپه 12 ساعته وخت به راشي همدغه ځای کلیم کوئ او تاسو ته به کوینونه جمع کېږي. نو ملګرو دې برخه کې هم داسې نور خاص څه نشته. وبخښئ دوستانو. له دې څخه بیا هم بیک شاته راځم او دغه دریمه برخه چې دا ملګرو همدغه اچیومنټ دغه برخه به هم تاسو ته وښیم چې دلته کوم داسې خاص څه دوستانو ماته خو نه ښکاري دلته داسې خاص څه له دې ځای کې داسې کوم خاص څه نشته. له دې ځای څخه بیک شاته راځم او د دریمه برخه چې ده څلورمه برخه دوستانو دغه لرن ایران همدې برخه به هم تاسو ته تشریح کړم. دوستانو دغه برخه کې هم داسې کوم خاص څه نه لیدل کېږي ځکه چې موږ او تاسو کار له دې شیانو سره نه وي او له دې څخه دوستانو بیک شاته راځم. دوستانو دلته لاندې تاسو ته انویټ ټو ایرن دوستانو دغه برخه چې ده دلته تاسو خپل کسان اډ کولی شئ. د لینک چې کوم کسانو ته لیکئ له دې ځایه تاسو ورته لینک لیکلی شئ او تاسو په لینک باندې کسان له دغه ځایه راتللی شي او دغه لینک به تاسو ته په واتساپ، ټلګرام، فیسبوک هر ځای کې چې تاسو دغه لینک ورته ولیکئ دغه لینک باندې چې تاسو ته کلیک وکړئ او تاسو ته به یو نفر جمع شي او تقریبا د یو نفر په سر تاسو ته $1 هم جمع کېږي او 1000 کوینونه جمع کېږي. نو ملګرو دغه لومړی برخه چې ده دلته تاسو ته ښکاري دغه ایرن برخه چې ده دا هم په بشپړه توګه تشریح شوه. په دې کې داسې خاص کوم څه نشته خو یوه خبره چې مهمه او ضروري خبره ده د والټ چې تاسو ته مې لومړي سر کې هم یادونه وکړه چې دلته تاسو ته والټ برخه راځي. که تاسو په څوک ورسره پوهېږي بلدتیا لرئ هغه والټ کنیکټ کړئ او که نشئ کنیکټ کولی نه ورباندې پوهېږئ نو انشاءالله راتلونکې ویډیو درته د ټون کیپر والټ په باره کې ویډیو جوړوم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو ټون کیپر والټ جوړ کړو. نو ملګرو دغه لومړی برخه چې تاسو ته مو په مسلسل ډول تشریح کړه. دوهمه برخه چې دا دوستانو پیرلیس برخه ده همدغه برخه هم تاسو ته ښایم چې دې برخه کې موږ ته کوم اپشنونه شته. دوستانو لومړی خو مهمه خبره دلته اکسچینج برخه دلته تاسو ته لیکلي دي دغه کوم کوینونه چې دي دا تاسو خرڅولی هم شئ خو دوستانو په هر حال دغه کې ګوته مه وهئ ځکه چې موږ او تاسو یې نه خرڅوو په هر حال ځکه چې ماینینګ ته وخت شته لا هم دا دلته دوستانو تاسو ته ټایم ټو لینچ دوستانو دغه کوم ایرډراپ چې دی پنچ ایرډراپ تقریبا 55 ورځې او 18 ساعته او 2 منټه او 14 سکند همدې جریان کې به دغه ایرډراپ موږ ته لانچ کېږي او د هغې وروسته د کوم ګټل شوي ټوکن چې دی دا په ډالرو بدلولی شو. نو په هر حال دوستانو په هر حال چې د کوم ډالر موږ او تاسو ګټو یوازې ټون کیپر ته لګو خو په هر حال په ډالرو باندې هلته نه بدلېږي صحیح ده. نو له هغې وروسته به دوستانو لاندې دلته تاسو ته لیکلي بای پنچ د پنچ اخیستل ملګرو دلته که تاسو په ګیټ پنچ باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته په ټون باندې پنچ درکوي تقریبا 1000 پنچ په 4.10 $. باندې درکوي. خو دوستانو له دې برخه څخه تېر شئ مهمه برخه نه ده یوازې دلته مهمه برخه دغه د ایرډراپ لانچ کول وخت چې تقریبا 55 ورځې 18 ساعته او 1 منټ دا د دوستانو د وخت سره کمیږي مخکې 2 منټه وو اوس 1 منټ را پاتې شو. نو دلته دا مهمه خبره ده چې 55 ورځې وروسته به موږ او تاسو د ګټل شوي ټوکن چې دی دا به په ډالر بدلو دا مهمه خبره وه دوستانو د برخه کې نور داسې خاص کوم څه نشته. دریمه برخه ته راځو دوستانو بیک شاته راځو یا دوستانو دغه ویډرا اپشن چې دی همدغه به هم تاسو ته وښیم. دوستانو دغه ویډرا برخه چې دا دلته لومړي سر کې تاسو ته لیکلي دي بای فار $1. دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې یوه کلي چې ده دا تاسو په $1 باندې واخلئ. دوستانو دلته پنچ ډراپ که تاسو ویډرا کوئ تاسو باید حتما یوه کلي ولرئ. نو دغه کلي چې ده په وړیا هم ترسره کېږي او په $1 باندې هم تاسو اخیستلی شئ. نو دوستانو په وړیا ډول به تاسو دا ډول واخلئ چې تاسو به د خپل لینک چې دی چې مخکې مې هم تاسو ته وښود انویټ لینک هغې ځای څخه به لینک 2 نفرو ته ولیږئ او 2 نفر چې تاسو په لینک باندې راشي او تاسو ته بیا دغه کلي فری درکوي مفته درکوي او که تاسو نه غواړئ چې 2 کسونه دعوت شي نو تاسو په $1 باندې هم اخیستلی شئ او $1 به تاسو ټون کیپر کې کاټ کړي او دلته به تاسو ته یوه کلي جمع شي. خو دغه دوستانو تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو 2 کسان ورته دعوت کړئ تر څو دغه کلي تاسو ته خلاصه شي. نو ملګرو له هغې وروسته دلته یو څو درې قوانین چې دي دغه ډراپ مهم قوانین هم دا دي. دوستانو لومړی قانون چې دی دلته تاسو ته لیکلي تاسو باید دلته ټون کیپر والټ ورسره کنیکټ کړئ شخصي ټون کیپر والټ او دوهمه خبره دوستانو دا کړې ده چې تاسو ته به د ویډرا په وخت کې موږ او تاسو یو نوټیفیکیشن دغه په ټلګرام کې درکوو. نو دوستانو د هغې وروسته دوستانو بله خبره چې کړې ده
دلته تاسو ته ویلي چې د کوم کوینونه چې دي دا به اکسچینج چې تاسو ته ما مخکې یادونه هم وکړه چې دا به تاسو خرڅولی هم شئ. خو دوستانو دې شیانو کې اوس ګوته مه وهئ. د کوم کوینونه چې دي دغه تاسو درسره وساتئ. دلته تاسو ته خبرې هم درکړې ده چې دا به خرڅوئ نه، ځکه چې موږ دغه ایرډراپ چې دی 15 ورځې وروسته یې لانچ کوو او له هغې وروسته تاسو دغه کوینونه خرڅولی شئ. نو ملګرو کوینونه په الحال مه خرڅوئ، ځکه چې دلته تاسو د خطر په ډول هم ښودلی دي چې د کوینونه که تاسو اوس خرڅ کړئ کیدای شي تاوان یا تاسو ته کوینونه غلط لاړ شي. نو ملګرو مطلب یې همدا ده چې تاسو په الحال دغه کوینونه چې دي ټونکپر کې وساتئ، ټونکپر ته به یې ولګئ، هلته به یې وساتئ. نو ملګرو د دې څخه لاندې تاسو ته دغه لومړی برخه چې ده اماونټ ټو ویډرا. دوستانو دغه ویډرا چې دی دلته تاسو ته ما مخکې هم یادونه وکړه چې دا 40,224 کوینونه چې دي دا زه په دې وبخښئ پنچ ډراپ کې لرم. د دې څخه تقریبا 40.23 هم جوړیږي. او دوستانو دلته به تاسو ته ټوله اندازه ولیکئ. تاسو کولی شئ چې کم اندازه یې هم ولیکئ، خو زه دوستانو په الحال غواړم چې دغه ټوله اندازه ولیکم. که تاسو کم اندازه هم غواړئ تاسو کولی شئ له دې څخه کم اندازه هم انتخاب کړئ، خو دوستانو زه په الحال غواړم چې دا ټول سره کم ویډرا کړم دوستانو. او دوستانو له دې څخه وروسته به تاسو دلته به تاسو ټولو کوینونو اندازه وټاکئ او لاندې به ورته د ټونکپر کوم لینک چې دی دوستانو دلته د ټونکپر والټ لینک چې دی چې انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به هم تاسو ته وښیم یا په لنډ ډول به دلته تاسو ته تشریح کړم. دوستانو زه به ټونکپر والټ دا در خلاص کړم. دوستانو دلته به تاسو دغه لینک چې دی دوستانو وبخئ دوستانو دلته دغه کوم لینک چې دی د لومړی لینک چې دی دلته تاسو کلیک واخلئ. دا لینک چې دی دا کاپي کېږي ملګرو له دې ځای څخه. دا به تاسو را کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ. ما خو له وړاندې هم پیسټ کړی دی او تاسو به یې دلته پیسټ کړئ او بیا به په ویډرا بټن باندې ورته کلیک واخلئ. زه ویډرا بټن کلیک کوم او دلته دوستانو ما ته یې وویل چې تاسو باید یوه کلي ترلاسه کړئ. ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې د کلي تاسو کولی شئ د 7 نفرو پر اپلیل سره دغه کلي پرې ترلاسه کړئ. نو ملګرو له هغې وروسته دې ځای کې هم تاسو ته د خبره کړې ده چې د کوم کوینونه چې دي دا په 2025 کال دی په فبرورۍ په 2مه نیټه دغه تاسو کولی شئ په ډالرو هم بدل کړئ. نو ملګرو دلته تاسو ته څو ځله دغه ویلي دي چې په الحال د کوینونه چې دي ټونکپر کې وساتئ. او ملګرو دلته تاسو ته د کوډ په برخه کې هم معلومات درکړي دي چې د کوم ایرډراپ کوډونه چې دي دغه ډېر محفوظ ځای کې ساتل شوي نشي کولی چې هیکران یې پټ کړي یا غلا کړي. نو ملګرو دا هم یوه ډېره مهمه خبره کړې چې موږ او تاسو کوینونه چې دي دا په یو داسې ایرډراپ کې دي چې موږ او تاسو کوینونه څوک نشي غلا کولی. او ملګرو له هغې وروسته ویډرا هیسټري همدغه برخه چې دا ډېره مهمه برخه ده. دوستانو ما خو مخکې تقریبا 3 اکاونټونه په دې ایرډراپ کې لرم او ما له دې اکاونټ څخه تقریبا د ډسمبر په 4مه نیټه ویډرا کړې ده او تاسو ته دلته ښکاري او 2800 مې پینچ لیکلي دي او ما ته رسېدلي هم دي او دلته نور معلومات یې هم زه کتلی هم شم. دوستانو دغه چې ډېره مهمه او ضروري برخه وه تاسو کوشش وکړئ د کوم کوینونه چې دي دلته تاسو ګورئ دوستانو تاسو د کوم کوینونه چې دي که تاسو ته ورسېدل دلته یې پیډ لیکلی وي، که درته رسېدلي نه وي دلته پانډینګ حالات کې وي. نو ما ته خو فعلحال رسېدلي دي د پیډ په شکل دي. نو ملګرو دغه برخه وه چې ډېره مهمه او ضروري برخه وه. او له هغې وروسته دوستانو وروستی برخه چې ده اکاونټ همدې اپشن باندې به زه کلیک وکړم. ملګرو ما د کلیک ورباندې واخیست دوستانو او دغه برخه چې دا ملګرو دلته تاسو ته ریفریل ښکاري چې ما څومره نفر ریفریل کړي دي، ما په لینک باندې راغلي دي، هغه معلومات هم دلته دي. نو ملګرو دې ایرډراپ کې داسې خاص نور کوم مهم شی که پاتې و انشاءالله پاتې نه شو ځکه چې ټولې برخې مې تاسو ته تفصیلي تشریح کړې او یوازې همدغه برخه وه چې تاسو ته مې په لاندې ډول تشریح کړه. دې کې دومره کار نشته. که تاسو 7 نفر دعوت کړئ له دې ځایه دغه کلیک تاسو ته پرې ترلاسه کېږي. نو ملګرو دغه ویډیو چې تاسو ته وښودل چې څنګه کولی شئ موږ او تاسو په پینچ ډراپ کې کار وکړو او د پینچ ډراپ کې خپل ډالر ویډرا کړو. د ویډرا طریقه مې هم تاسو ته وښودله او د ډراپ مکمل طریقه مې هم تاسو ته وښودله چې څنګه موږ او تاسو کار پکې کولی شو. نو ملګرو که بیا هم کومه پوښتنه وه ویډیو کې باید تېروتنه هم ترسره شوې نو ما ته ډېره بښنه کوئ ځکه چې ویډیو هم ډېره غټه شوه. او په وروستۍ کې بیا هم هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ.